ډاکټر صاحبانو ما تاسو ته ویل چې که چېرته برین له اسکیمیا سره مخ کېږي نو دوه ډوله ناروغیانې پکې رامنځته کېدای شي چې یو اسکیمیک ګلوبل اسکیمیک دغه انسیفالوپاتي وه ډاکټر صاحبانو چې ما تاسو ته مخکې تشریح کړه او بل شی و ډاکټر صاحبانو انفارکشن. ګلوبل اسکیمیک انسیفالوپاتي په هغه وخت کې رامنځته کېده ډاکټر صاحبانو چې یوه برخه د عصبي سیستم قرار د اکسیجن د کمښت سره مخ کېده، همداسې وکړه یا د هایپوکسیا سره مخ کېده. خو که په ناڅاپي توګه سره ډاکټر صاحبانو مثلا دغه شریان بند سي په ناڅاپي توګه سره متوجه یاست، نو معلومه خبره ده دغه نیکروس یو ناڅاپه رامنځته کېږي د یوې ساحې په ناڅاپي توګه سره یوه ساحه ډیټ کېږي له منځه ځي یا نیکروس کوي. دا چې د اسکیمیا له وجې یوه ساحه نیکروس وکړي دې ساحې ته دې پیښ ته موږ څه شی وایي انفارکشن. نو په برین کې هم ډاکټر صاحبانو اکثره وخت انفارکشن واقع کېږي. انفارکشن اکثره وخت لوکلایز وي، دا په دې پورې اړه لري چې کومه ساحه کې کوم رګ بند شوی دی. ډاکټر صاحبانو ما تاسو ته مخکې وویل چې ډاکټر صاحبانو دا پیښه اکثره وخت د شریانونو د بندش له وجې رامنځته کېږي، مثلا د اتیروسکلیروس له واسطه باندې بند شوی، مثلا ترومبوس له وجې، امبولای له وجې. اکثره وخت دا شریان چې بند سي نو معلومه خبره ده هغه لرې پرته برخه به یې له اسکیمیا سره هغه سره مخ کېږي نیکروس سره. خو اکثره وخت ډاکټر صاحبانو ممکن نن اکلوسیو وي، دا چې د رګ مابین بند سي دې ته اکلوسیو ډیزیز وایي نه. خو که چېرته بعضې وخت نن اکلوسیو هم کېدای سي، مثلا کېدای سي ډاکټر صاحبانو په دې باندې د پاسه خوا څخه پرشر ده، مثلا هیماټوما جوړه شوې ده په دې ساحه کې، مثلا یوه دانه لري دا خلک په دماغ کې، یو بل شی په دا شریان باندې له پاسه پرشر پروت ده. کله چې په یوه شریان باندې مثلا داسې شریان چې هغه بیا دا ساحه مثلا کولیټرل ونه لري پرشر باندې پروت وي، طبعا به هغه ساحه له چیش سره مخ کېږي اسکیمیا سره. نو موږ پوهېږو چې یا له انفارکشن سره چې برین انفارکشن چې رامنځته کېږي کېدای سي په ډاکټر صاحبانو په اکلسیو توګه سره او یا هم په نن اکلسیو توګه سره په تجربونو دا پیښه رامنځته سي. د کلینیک له نظره ډاکټر صاحبانو دا په دې پورې اړه لري چې په کومه ساحه کې انفارکشن واقع شوی ده. انفارکشن په کومه ساحه کې واقع شوی ده. بعضې ساحې چې د ډېر اهمیت لري کېدای سي چې د مکمل فلج سبب سي. بعضې وخت کېدای سي تر انفارکشن وروسته مازې د چا خوله یو خواته کږه سي. بعضې وخت کېدای سي چې پاراپلیجیا رامنځته سي، کېدای سي یو لاس یې فلج سي، کېدای سي دواړه لاسونه یې فلج سي، کېدای سي مکمل بدن یې فلج سي، کېدای سي چاته دا یو طرف یې بیخي فلج نه په دا غوږ اوري نه په سترګه ویني ډاکټر صاحبانو او نه هم خوله یې خواته کږه او دا ټول بدن یې فلج. نو دا په دې پورې اړه لري چې انفارکشن په کومه ساحه کې واقع شوی دی ډاکټر صاحبانو او څونه ساحه یې نیولې دی ډاکټر صاحبانو. یعنې سټروک څه رقم رامنځته شوی دی. صحیح سو دې ته موږ تاسې سټروک هم ویلی وو. سټروک موږ چېرته ویلي وو ډاکټر صاحبانو؟ کله چې د اعصابو یوه ځانګړې برخه په لوکل ډول سره د وینې د کمښت سره مخ سي نو هلته بیا څه واقع کېږي ډاکټر صاحبانو؟ نیورولوژیک ډیفیسیټ واقع کېږي په ساحه کې، یا په بل عبارت په هغه ساحه کې مثلا د وظایفو مختلطیا واقع کېږي. مثلا هغې ساحې چې مخکې کومه وظیفه یا دنده در سره کول هغه دنده یو ناڅاپه پرېږدي چې دې ته سټروک وایي. دا به د خیره وروسته وم وایو ډاکټر صاحبانو. بعضې خلک دې ته ډاکټر صاحبانو دغه هم وایي ټیا ټرانسینټ اسکیمیک اټک چې دا اکثره ډاکټر صاحبانو په سیریبرل هیمسفیر کې په یوه ساحه کې رامنځته کېږي. دا به د خیره ووایي. دا ټیا به نور هم تشریح کوو ډاکټر صاحبانو په راتلونکي کې چې په 24 ساعته کې دغه یوه پیښه واقع سي ډاکټر صاحبانو، یا په بل عبارت تر سیریبرو واسکولر اکسیډنټ وروسته ناروغ بیا هم وژغورل سي، ژوندی پاتې سي. خو داسې ژوندی پاتې سي ډاکټر صاحبانو چې اکثره وخت ډېر زیات اسکیمیک افیکټس بیا نه لیدل کېږي، هم دی اکثره وخت بیرته خپل نارمل ژوند ته راوګرځېږي، یا ته پاراپلیجیا او یا مثلا ډېر نیورولوژیکل ډیفیسیټ پکې ونه لیدل سي، دې ته ټیا وایي. دا د خیره د تشریح کوم. کله چې برین له انفارکشن سره مخ کېږي ډاکټر صاحبانو کېدای سي چې له دریو وجو څخه برین له انفارکشن سره مخ سي، چې تر ټولو لومړی وجه چې دا ډاکټر صاحبانو آرټریل اکلوژنز، دوهم وینس اکلوژنز او دریم نن اکلوسیو کازز. متوجه یاست؟ انفارکشن کېدای سي چې د آرټریل اکلوژن یعنې د شریانونو د بندش له وجې رامنځته سي، کېدای سي د وریدونو د بندش، او کېدای سي چې هیڅ بندش پکې نه وي رامنځته شوی اما بیا هم انفارکشن رامنځته سي. دا به وروسته ووایو د خیره. اول ډاکټر صاحبانو په آرټریل اکلوژن باندې خبرې کوو. له دې څخه موږ تاسې سترګې نه سو پټولی ډاکټر صاحبانو چې برین ته ښه پریمانه د وینې سپلای ورغلی دی، خو له دې څخه هم بیا سترګې نه سو پټولی چې دا هم رګونه دي. په دغو رګونو کې هم مختلفې ستونزې واقع کېدای سي. کېدای سي چې مثلا په دې کې دننه ترومبوس جوړ سي، کېدای سي ډاکټر صاحبانو دلته یو امبولای راسي، کېدای سي په دا ساحه کې ارترایټس واقع سي، کېدای سي چې
یو بله ستونزه پکې واقع سي ډاکټر صاحبانو صحیح سو خو اکلوسیو ډیزیز موږ هغه ته وایو چې ستونزه د رګ په مابین کې وي د باندې خواته کومه ستونزه نه وي د رګ پر مابین کې کومه ستونزه وي دغه ستونزې یوزولي ډاکټر صاحبانو یا د ترومبوس په ډول سره وي یا د امبولای په ډول سره وي ترومبوس چې د سر په رګونو کې جوړیږي ډاکټر صاحبانو اکثره وخت تر اتیروسکلیروس وروسته مثلا یو سریبرال ارټري ده مخکې اتیروسکلیروس پکې واقع شوی دی او په هغه اتیروسکلیروس څخه باندې له پاسه ترومبوس جوړ سي ترومبوس خو پیژنئ وینه پر کې دننه کلاټ سي یا هم کېدای سي چې ډاکټر صاحبانو ارترایټس واقع سي په یوه ساحه کې ارترایټس واقع سي او بالاخره په نتیجه کې دغه رګ بند سي صحیح سو یا د شریان بند سي او امبولای چې دې ساحې ته راځي اکثره وخت له زړه څخه راځي ډاکټر صاحبانو چې اکثره وخت د زړه د میورل ترومبوس خو پیژنئ کله چې په زړه کې دننه ډاکټر صاحبانو خصوصا د هارت فیلر په وخت کې وینه پاته کېږي د باندې نه ځي هغه اکثره وخت په زړه کې دننه څه رقم کېږي ډاکټر صاحبانو کلاټ کېږي چې دې ته څه وایي میورل ترومبای ورته وایي دغه میورل ترومبای کله خپل ساحې څخه حرکت وکړي نو بیا په څه شي باندې اوړي ډاکټر صاحبانو په امبولیزم باندې دغه امبولای اکثره وخت کولی شي چې برین ته ولاړ سي او په یوه ساحه کې یو رګ بند کړي او پایله چې شي وي ډاکټر صاحبانو سیریبرل انفارکشن وي ګورئ متوجه یاست چې دا کار اکثره وخت تر مایوکارډیل انفارکشن وروسته ممکن واقع سي ډاکټر صاحبانو همدارنګه ډاکټر صاحبانو د زړه د فایبریلیشن په وخت کې انډوکارډایټس په وخت کې په دغه وختونو کې اکثره وخت په زړه کې اول ترومبوس جوړیږي هغه بیا وروسته له هغې ساحې څخه قطع کېږي او په امبولای باندې اوړي او اکثره وخت تر برین پورې ځان رسوي ډاکټر صاحبانو صحیح ده البته په دې کې شک نشته چې دا مستقیما د امبولیزم په سایز او شپ پورې اړه لري که څونه امبولای برین ته چې ځي غټ و ډاکټر صاحبانو او سایز یې ایریګولر و نو غټه ساحه به ونیسي او که څونه کوچنی و ډاکټر صاحبانو یو کوچنی ساحه به ونیسي نو هغه اسکیمیک افیکټ به دغه نه لږ وي بله خبره دا ده چې دا په دې پورې اړه لري چې کوم رګ کې بند سو مثلا که دغه رګ یې بند کو کوم ستونزه نه لیدل کېږي مثلا که دغه رګ یې بند کو کومه ستونزه نه لیدل کېږي که دغه یې بند کو کومه ستونزه نه لیدل کېږي که دغه یې بند کو کومه ستونزه نه که دغه یې بند کو ستونزه نه لیدل کېږي متوجه یاست ځکه چې دلته کافي اندازه کولیټرل شته دا خوا یې بنده سوله یې خوا یې د وینه ورته روانه ده نه خو په داسې ساحو کې که چېرته بند سو ډاکټر صاحبانو چې هلته کولیټرل نه و مثلا لکه دا ساحه نو دغه لرې ساحه به ټوله له چی سره مخ سي له اسکیمیا سره مخ سي او خطرناکه به ثابته سي ډاکټر صاحبانو صحیح ده په صورت عموم کې ډاکټر صاحبانو ما ته ویلي و دغه تر اوسه مې وکړو چې سرکل افیلای چې دا ښه کافي اندازه کولیټرل لري نو په دغو ساحو کې چې سرکل ولای ته نږدې ده که چېرته یو غټ رګ هم بندېږي اکثره وخت ډېر زیات اسکیمیک تاثیرات نه لري خو په ډسټنس ساحو کې څونه چې لرې موږ تاسې ځو هغو نه به تاثیرات هم خطرناکه وي ډاکټر صاحبانو صحیح ده که چېرته ډاکټر صاحبانو موږ تاسې متوجه سو په سر کې دننه کوم نازک رګونه چې دي هغه یوژولي له سرکل افیلای څخه لرې دي ډسټل خواته اکثره وخت ډاکټر صاحبانو ترومبوس امبولای په لرې ساحو کې بندېږي او په لرې ساحو کې چې بندېږي ډاکټر صاحبانو په هغه ساحه کې یو لوکل انفارکشن رامنځته کوي دغسې ویج شکل لکه دلته چې مات یا واټر شیلډ انفارکشن چې موږ تاسې مخکې ورباندې بحث وکړو ډاکټر صاحبانو ښه بل ډاکټر صاحبانو د برین انفارکشن چې رامنځته کېږي د یوې ساحې البته هغه کېدای سي چې بعضې وخت په شریان کې دننه کومه ستونزه نه وي یعنی آرټریو اکلوژنز پکې نه وي بلکې د رګونو د وریدونو بندش پکې رامنځته شوی وینو اکلوژن موږ تاسې پوهېږو ډاکټر صاحبانو د اعصابو داخلي وریدونه چې دي هغه د نور بدن سره فرق لري ځکه چې د لې ساینسونه دي که نه دا په اسانه سره نه بندېږي ډېر کم ممکن داسې سریبرل انفارکشن موږ تاسې وګورو چې وجه یې د وریدونو بندش وي خو بیا هم په دې کې شک نشته چې مختلفې داسې ستونزې واقع کېدای سي چې کېدای سي دغه ساینس بند کړي مثلا تر ټولو ښه مثال کېدای سي چې مثلا د چا په برین کې ټیومر واقع سي دا د ټیومر حجرات راشي ساینس بند کړي مثلا سیجیټل ساینس ډاکټر صاحبانو یا هم پاراسیجیټل ساینس هر ساینس چې بند کړو معلومه خبره ده په هغه ساحه کې به موږ پوهېږو چې تاسې فرض کړئ چې دغه یو دغه دی د اعصابو یوه ټوټه ده صحیح سو دغه به زه ایسته کړم بره او دلته ډاکټر صاحبانو وینه ورته راغلې ده متوجه یاست دا فرض کړئ ارټریول ده او له دې ساحې څخه ډاکټر صاحبانو وینه ځي که نه وینه باید ورڅخه ټوله سي دلته ډاکټر صاحبانو چې دا وینه راغله د پرشر د تغیراتو په اساس باندې ډېر په اسانه او بې د سوال او جواب وریدو سیستم ته ځي که چېرته مثلا دا ورید په مقابل کې بند سي وینه ورته راځي له دې نسج څخه ما ورڅخه ځي نه د لیب کې ټولیږي کانجیشن واقع کېږي که یا واقع کېږي زیاتېږي نو په نتیجه کې کاربن ډای اکساید لرونکې وینه زیاتېږي
او دلته پرشر پکې زیاتیږي. په نتیجه کې دا ساحه ټوله له چی سره مخ کېږي ډاکټر صاحبانو؟ له انفارکشن سره. ولې؟ ځکه کاربن ډای اکساید پکې زیات سو، اکسیجن کم سو او وینه مطلق پکې ولاړه ده، کانجشن ده. نو پایله به څه وي؟ د دې ساحې انفارکشن به رامنځته کړي که خو د دغو واقعات ډېر لږ وي ډاکټر صاحبانو چې ما یې تاسو ته میکانیزم ویل چې اکثره وخت سرطاني حجرات دې ساحې ته نفوذ کوي او دغه ستونزه رامنځته کوي. بعضې وخت ډاکټر صاحبانو په برین کې موږ تاسې ممکن داسې انفارکشن هم وګورو چې نه پکې شریانونه بند وي او نه وریدونه بند وي، بلکې نن اکلیسیو اسباب لري. نن اکلیسیو اسباب تر ټولو مهم سبب چې دی ډاکټر صاحبانو کمپریژنز ده. کمپریژنز اکثره وخت د مختلفو وجو څخه رامنځته کېږي ډاکټر صاحبانو. کیدای شي چې مثلا ما درته چې دلته یو ټیومر ده په دې باندې پروت ده، کیدای شي چې مثلا دغه ساحه د هرنیشن یې کړی دی یوې خواته متوجه یاست، د یو لوبه څخه مثلا بلې خواته، او د شریان مثلا سره کم سوی دی لکه سټرانګولیټډ هرنیا، دا د پاس له خوا دغه سوی دی مثلا پرشر لاندې راغلی، کیدای شي هیماټوما ور باندې پرته ده له پاسه دې باندې پرشر اچولی. په دا ټولو حالتونو کې ډاکټر صاحبانو موږ تاسې پوهېږو چې په شریان باندې یا په رګ باندې له پاسه پرشر پروت ده، داخل لخوا کوم اکلوژن نسته، نه وینس اکلوژن سته نه هم ارټریل اکلوژن سته. پایله به څه وي ډاکټر صاحبانو؟ په دغه وخت کې م انفارکشن. خلاصه دا ډاکټر صاحبانو کله چې موږ تاسې متوجه سو ډاکټر صاحبانو هغه په دې پورې اړه لري چې کوم رګ بند سوی دی ډاکټر صاحبانو. صحیح څه که چیرته ډاکټر صاحبانو مثلا یو رګ تر بندېدو وروسته ډاکټر صاحبانو په ناڅاپي توګه سره مثلا د وینې جریان هغې ساحې ته بندېږي، طبعا په هغه ساحه کې اول اسکیمیک افیکټ نه رامنځته کېږي بلکې څه شروع کېږي؟ وارله وارله په هغه ساحه کې انفارکشن شروع کېږي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. او بله خبره دا دی ډاکټر صاحبانو دا په دې پورې مړه لري کوم رګ پکې شامل ده. که چیرته مثلا په دغه اکلوژنز کې دغه غټ غټ رګونه شامل وي او کولیټرل ولري کوم خاص تاثیرات نه لري، او که ډیسټل ارټري وي ډاکټر صاحبانو تاثیرات یې هم همدومره ژر لیدل کېږي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. او څونه چې مثلا په ساحه کې اکسلنټ یا هم ښه دغه وي ډاکټر صاحبانو کولیټرل وي، هغونه به تاثیرات انفارکشن هم کم وي یا هم اسکیمیا تاثیرات به کم وي. که چیرته ډاکټر صاحبانو موږ تاسې د برین انفارکشن ته په سترګو وګورو، تاسې خپله فکر وکړئ په برین کې یوه ساحه ډیټ سوه، مړه سوه، نیکروس یې وکړه، د څه شي له وجې؟ د اسکیمیا له وجې. نو خپله فکر وکړئ په سترګو به ساحه سره کم لیدل کېږي او په مایکروسکوپ کې به سره کم لیدل کېږي. صحیح ده؟ ما تاسو ته مخکې وویل ډاکټر صاحبانو که چیرته د برین یوه ساحه له انفارکشن سره مخ سي یا له اسکیمیا سره، په اسکیمیا کې خو هېڅکله په اول کې کوم تاثیرات نه لیدل کېږي، اما په انفارکشن کې هم په اول کې کوم تغیرات نه لیدل کېږي ډاکټر صاحبانو. خو که چیرته مثلا د یو 12 ساعته ورباندې تېر سي ډاکټر صاحبانو، هغه کې قرار ساحت اول مثلا سربخونه غوندې وي، قرار سپینواله پیدا کوي. دې ته موږ تاسې څه وایو ډاکټر صاحبانو؟ یا په بل عبارت انفارکشن د برین پر دوه ډوله ده، یو هیموریجیک بل انیمیک. د برین انفارکشن پر څو ډوله ده؟ پر دوه ډوله ده، یو هیموریجیک ده یو انیمیک. انیمیک هغه انفارکشن ته وایي ډاکټر صاحبانو چې موږ تاسې داسې ورته وګورو ولا دغه ساحه تکه سپینه اوښتې ده او دا نوره ساحه سربخونه ده. دا سپینه ساحه چې ده دا څه باندې اخته ده ډاکټر صاحبانو؟ په نیکروس باندې اخته سوې ده یا هم په انفارکشن باندې اخته سوې ده. او هیموریجیک بیا تکه سره معلومېږي ډاکټر صاحبانو. یعنی په اولو 12 ساعتونو کې ډاکټر صاحبانو ساحه تکه سپینه معلومېږي ډاکټر صاحبانو. وروسته بالاخره 2 تر 3 ورځې وروسته ډاکټر صاحبانو په ساحه کې قرار ساپنینګ پیدا کېږي، یعنی نرمواله پیدا کېږي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. او ډیس انټیګریشن د حجراتو واقع کېږي ډاکټر صاحبانو. په پایله کې سنټرل لیوکوپیکشن نیکروس اول کې ډاکټر صاحبانو ما تاسو ته ویل چې څه وي؟ کواګولیټیو نیکروس شروع کېږي په ځینې برخو کې د اسکیمیا له وجې. وروسته په مرکزي برخه کې ډاکټر صاحبانو لیوکوپیکشن نیکروس یا هم لیوکوپیکټیو نیکروس شروع کېږي ډاکټر صاحبانو. او شاوخوا یې قرار ګلیل حجرات زیاتېږي، لکه په نورو ځایونو کې فایبروس انساج، دلته بیا سره کم حجرات ګلیل حجرات یې شاوخوا قرار زیاتېږي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. او په ځینې ځایونو کې ډاکټر صاحبانو کېدای شي چې یو قسم خلاوې رامنځته سي او دا خلاو مابین له یو قسم توربخونه مایع څخه ډک وي ډاکټر صاحبانو چې دې ته بیا بعضې وخت موږ تاسې سیسټیک انفارکشن هم وایو. اکثر وخت دا د انفارکشن په بغلونو کې وي ډاکټر صاحبانو. د انفارکشن بغل ته دغسې یوه ستونزه لیدل کېږي. هیموریجیک انفارکشن بیا دې ته وایي ډاکټر صاحبانو چې د برین هغه ساحه چې له انفارکشن سره مخ وي، که چېرته په سترګو سړی ورته وګوري، یعنې سر یې کوپړۍ ورخلاصه کړي دغه انسان داسې ورته وګوري، هغه ته به فکر کوي چې دا هیماټوما ده. صحیح سو. دې ته ځکه په هغه انفارکشن ساحه کې ډېر زیات هیموریج واقع سوی، دې ته هیموریجیک انفارکشن وایي ډاکټر صاحبانو. صحیح ده. د هیستولوژي له نظره ډاکټر صاحبانو په اولو وختونو کې کوم خاص تغیرات نه لیدل کېږي، د وخت په تېرېدلو سره قرار ایسینوفیلیک تغیرات راځي په عصبي حجراتو کې ډاکټر صاحبانو. صحیح سو.
لیپیډ واکولایزیشن پکې راځي، مثلا کومو عصبي حجراتو کې چې تخریب واقع شوی دی شاهمي واکیلونه پکې راڅرګندېږي ډاکټر صاحبانو، مایلین له مابین ځي شاوخوا اولیګوډنډروسایډ تخریبېږي ډاکټر صاحبانو. او بالاخره په پایله کې قرار ساحې ته نیوټروپیلونه راځي، هغه ساحه چې له انفارکشن سره مخ ته نیوټروپیلونه ورته راځي. 2 تر 3 ورځې وروسته که چېرته موږ تاسې ورته متوجه سو ډاکټر صاحبانو نیوټروپیلونه قرار پاکېږي او مکروفاجونه ساحې ته راځي ډاکټر صاحبانو صحیح سو، او هغه بالاخره پرولپریشن کوي او استروسایټ پرولپریشن کوي. په نتیجه کې موږ پوهېږو لکه فایبروس نسج چې پکې زیاتېږي او مکروفاجونه پکې زیاتېږي او نیکروټیک ساحه د مکروفاجونو په واسطه باندې قرار خوړل کېږي. په نتیجه کې مکروفاج په دې دغه کېږي ډاکټر صاحبانو په دې بریالي کېږي چې له ساحې څخه ټول وراسته انساج لرې کړي او پر ځای باندې چې رامنځته سي ګلیل یا استروسایډ حجرات زیات سي. نو موږ پوهېږو چې ساحه به ترمیم سي اما ریجنریشن واقع نه سو. په هغه ساحه کې چې مخکې کومه دنده ترسره کېده هغه دنده به د تل دپاره له منځه ولاړه سي. ځکه موږ تاسې پوهېږو چې ریجنریشن وړتیا په پریپرل نرف کې سته، په محیطي اعصابو کې سته، اما په سنټرل نرف کې نسته. نو په دې خاطر که په سنټرل نرف سیستم کې کوم ډیمیج واقع کېږي هغه پرمیننټ ده، هلته پکې ریجنریشن نسته ډاکټر صاحبانو. ریپیر کېږي، ریپیر اکثره وخت د ګلیل حجراتو په واسطه باندې چې موږ ته ګلیوسیس هم وایو هغه په دغه میکانیزم سره کېږي ډاکټر صاحبانو. که تاسې فکر کړی وي د زړه کې چې انفارکشن یا ایمای واقع کېدل هغه هم دغسې ونه، خو هلته پر ځای باندې فایبروس نسج هلته مکروفاجونه راتلل، هغه ساحه یې کلین کوله. اکثره حجرات چې د زړه د په ایمای کې له منځه تلل هغه د ډاکټر صاحبانو د دغه په واسطه باندې تلل، نیکروس په نتیجه کې نه بلکې د اپوپټوس په نتیجه کې 80% په غټ ډول سره مابین تلل، یوازې 20% نیکروس، اما دلته پکې تقریبا تر 80% زیات تر 90% زیات نیکروس واقع کیږي، یوازې 2% ممکن په دغه کې دغه اپوپټوس واقع سي. دا ودرم